رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله به خپلې څپلۍ ګنډلې، په خپله به خپل د جامو کوم ځای چې ضرورت یې وګنډه، خپله به غوا یا پسه هر څه چې و لشل به. یوه ورځ یې له خپلو ملګرو سره په سفر و، نو ملګرو یې ویل چې موږ به یو پسه حلال کو. چا ویل زه به مثلا دا حلال کمه، چا ویل زه به اور بل کم، چا ویل زه به دا راوړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل زه به لرګي راټول کړم. صحابه حیران شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لرګي راټولول؟ ویل چې نه، موږ ستا د مسؤلیت په غاړه اخلو، ته قرار کېنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې الله پاک دا نه خوښوي چې انسان دې له خپلو نورو ملګرو نه ځان پورته وګڼي، ناست یې او په نورو دې امر کوي چې ته کار وکړه، ته فلانی ته دا کار وکړه، خپله ناست دي. دا د رهبرۍ یو ښه عادت دی چې په خپله به هم کار کې، په نورو به هم کې، برخه به پکې اخلي، خپله تعالی به په خلکو نه مني.